نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين إن شاء الله تعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى مجتاسنا أول فيديو دخل سبق جوړوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى مشتاسي د الف با تورې ویلي وه په ګروپ کې. اوس به ان شاء الله تعالی پر دې باندې مشتاسي یو څه کار وکړو. ما خپل مخارج ټوله درته رالوډ کړي دي. ان شاء الله تعالی چې کوم توري په کوم ځای کې ادا کېږي دا به په ګډه بیا په ګډه سره ووایو، بیا به دا سره تکرار کړو ان شاء الله تعالی. اوس راځو مشتاسي خپل سبق ته. الف الف دغه موږ خلک ورته الف وایي. دا الف نه دی، د پښتو په پی نه دی، دا الف او الف هم نه دی. لنډه اواز راګرځو. الف الف با تا دغه با تا ثا دغه موږ تاسې بې ت ث بولو. که هغسې وایاست هم پروا نه کوي، خو مطلب دا دی چې بیا موږ تاسې حرکات ورکړو، په صحیح ډول باید موږ تاسې ووایو. مګر په تجوید کې ان شاء الله تعالی دغسې موږ تاسې وایو، موږ تاسې تجوید وایو، نو موږ تاسې به د عربي په رقم ووایو. الف با تا ثا د ژبې پر سر باندې، جیم ح خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا. ذال او ظا مخرج یو دی. په حقیقت کې د دغه درو سرو تورو لکه موږ تاسو چې ثا وایو، ذال وایو او ظا وایو، مخرج یې یو دی. مګر دلته اوازونه لکه ذال باریک توری دی یا په تشه خوله ویل کېږي، او ظا په ډکه خوله ویل کېږي، دروند توری دی. ثا د سین په رقم اواز نه جوړو، نه د صاد په رقم اواز جوړو، دا ثا ده. خپل د مخ دا دوه غاښونه چې د ژبې پر سر باندې کښېږدئ، ثا ذال ظا 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 دا دروند توری دی. عین دغه موږ خلک یې عین بولي، دا په همزه نه دی، دا عین دی. د ستوني توري مو په یاد دي نه؟ عین غین فا دغه پا نه ده، د پښتو په پی نه بولو. زه به درته نوشته کړمه. پښتو پی داسې کښل کېږي لکه موږ تاسې چې با و تا و ثا کاږو، مګر دا لاندې درې ټکي لري. دا په پښتو کې استعمالیږي. لکه موږ خلک چې دا الف بولي، دا الف نه دی، دا الف دی. الف په دغه فا باندې دی. دغه فا باندې موږ تاسې د لوړو غاښو د دا څلورو غاښو څوکې پر لاندې شونډه باندې ایږدو، هوا پسې راپورې وو. فا قاف کاف قاف دغه ته به زموږ خلکو غټ قاف وایه، او دې ته به کوچنی کاف وایه. د دواړو مخرجونه سره نږدې دي. مخرج یعنې اتوري چې په خوله کې په کوم ځای کې جوړېږي، دا سره نږدې دي، مګر دا دروند توری دی. قاف خوله ډېره مه راټولوئ چې د واو اواز پکښې پیدا نه سي. کاف لام میم نون واو
ه همزه یا ستاسو چې په یاد وي موږ تاسو ویله چې په د الف با په توري کې یا حروف الهجاء کې حروف الهجاء په عربي ورته ویل کېږي موږ تاسې د الف با توري ورته وایو پروا نه لري دغه څه دي انشاءالله تعالی موږ تاسې تجوید په پښتو زده کوو چې په تورو باندې سي توري ادا کړو اوس نو په دغه ځای کې موږ تاسې ویلي وه چې زه بیا بېرته درته هایلایټ کړم یو خو موږ تاسې درانه توري ویلي وه چې دلې دا د تیار په زرغونه رنګ باندې دي لکه خا را طا دا تا ده دا طا ده دغه ذال دي مخرجونه یو دي د تا او د طا مخرج یو دي یو ځای د ژبې سر د ژبې څوکه نه ده د ژبې دننه سر پر د لوړو غاښو دغه زموږ تاسې څلور غاښه چې دي دغه سره موږ دي تا وایو او طا وایو دا باریک توری دي او دا دروند توری دي په اوازو کې باید موږ فرق وکړو او بل په دې کې دا ذال دي ذال باریک توری دي او وا دروند توری دي غین دروند توری دی دا خو نو موږ تاسو ته الحمدلله معلوم دي موږ تاسو ویلي دي چې خا را صاد ضاد طا ظا غین او قاف دغه درانه توري دي درانه توري دا معنا لري یو خو توري دي مخارج دي چې دا توري چیرې په خوله کې جوړیږي او بل دا دي چې د تورو صفتونه دي اوس لکه موږ تاسو چې داسې وایو چې دغه اته توري چې دلته موږ تاسې وینو را بعضې وخت درنه ویل کېږي بعضې وخت سپکه ویل کېږي الف هم دغسې دي بعضې وخت دروند ویل کېږي بعضې وخت سپک ویل کېږي هغه زه انشاءالله تعالی په راتلونکي کې درته تشریح کوم لام هم دغسې دي یو ځای دروند ویل کېږي نور ځایونه ټوله باریک ویل کېږي او دغه څو توري چې دي که دوی زیر ولري اواز یې څه باریک کېږي مګر دوی همیشه درانه دي دغه لکه خا صاد ضاد طا ظا غین قاف دا همیشه درانه توري دي فقط د زیر سره لږ نکې دغه نورو د زورو په پیش ته موږ وایو تر هغه لږ باریک ویل کېږي دغه نه زده کوي انشاءالله تعالی بیا په راتلونکي کې چې موږ تاسو ته نور سبق وایو بیا موږ تاسې تجربه نوره ډېرېږي ولې دا په دې خاطر باندې چې تاسې اوس قرآن کریم شروع کړی دی اوس یې زده کوئ یا هغه خوندې چې قرآن کریم یې مخکې ویلی دی په تجوید یې نه وایي د هغو دپاره انشاءالله تعالی دا ډېر اسانه دي په بل رنګ باندې زه درته هایلایټ کوم انشاءالله تعالی تاسې در په یادومه موږ تاسې د ستوني توري وویله د ستوني توري که ستاسې په یاد یې موږ ویله چې ها ده همزه دي چې دا موږ تاسې ویله چې د ستوني د اخر سره دلته چې دا زموږ کرنکه شروع کېږي په دغه ځای کې موږ تاسې حنجره لرو دا اکثره خوند یې پېژني نو دلته په دغه ځای کې ویل کېږي چې د سینې خواته نږدې دي پسې د ستوني په نیمایي کې چې یو ستونی زموږ تاسې دننه په خوله کې دا دوې غدې دي دغه چې موږ دننه په خوله کې چې ستونی دي په دې کې خا ویل کېږي او غین ویل کېږي اوس را پاتې سو نیمایي په نیمایي کې یې ح او عین ویل کېږي دغه دوه توري وبخښئ دا سین پکښې کې راغلی دا به زه ځینې ایسته کړمه ح او عین دغه دوه په زه به په جلا جلا رنګو درته هایلایټ کړم اوس ان شاء الله تعالی ستاسو څخه نه ورکېږي
د ستوني توري موږ تاسې ویله چې 6 دي او 3 مختلف مخرجونه لري، یعنې په غاړه کې د ستوني څه نیولې، بیا دا زموږ تاسې د کرنکې پورې 3 مختلف ځایو څخه د دوی اوازونه جوړیږي. انشاءالله تعالی په نور عکسو کې بیا زه تاسې ته تشریح کوم. اول موږ تاسې وویله چې هغه همزه او ها ده چې دا بیخي د سینې خواته اواز جوړیږي، لکه موږ وایو همزه همزه. دا دوه اوازونه د سینې خواته جوړیږي. پسې ح ده او عین دي، د دوی دوه اوازونه د غاړې په نیمایي کې، یعنې چې دا زموږ په خوله کې چې ستونی د دې څخه کښته او د کرنکه چې دلته شروع کېږي د دغه څخه رالوړ په دا نیمایي کې شروع کېږي. دغه دوه اوازونه په نیمایي کې شروع کېږي. ح او عین مخرج یو مخرج دی، د دې دوه مخرج یو دی او د دغه دوه مخرج یو دی. پسې راځو خا ته او غین ته. خا او غین چې دي دا دواړه بیا د ننه زموږ تاسې په خوله کې چې ستوني دي دلته ادا کېږي. خا غین غین دواړه درانه توري دي، که ستاسې ورته وګورئ پر دې باندې دوه رنګه هایلایټ شوي دي. اوس نو موږ تاسې وویله چې دا 28 توري مخارج موږ تاسې وویله، ستاسې په یاد وي، دا موږ تاسې په ګروپ کې ویلي دي. د الف څه نیولې 3 پورې دلته 13 خانې دي، مګر موږ تاسې وویله چې که موږ یا 2 واره کښل سوې ده په یوه خانه یې حسابو، او همزه او الف که په یوه توري سره حساب سي نو دلته 28 توري کېږي، او که دا 2 جلا جلا حساب سي بیا 29 توري کېږي. دواړه خبرې صحیح دي انشاءالله تعالی. نو موږ داسې پیدا چې دلته موږ تاسې 28 توري لرو، الف او همزه موږ تاسې په یوه توري دلته حسابو. صحیح دي انشاءالله. نو دغه زموږ تاسې سبق و، موږ تاسې ویله دا ټوله مخارج دي انشاءالله تعالی، او په هر توري خپل ځان ته بیا جلا جلا صفتونه لري. لکه اوس مثال موږ وایو چې دغه 8 توري چې دي په دې دا صفت لري چې دی په خوله کې درانه ادا کېږي، دا یې صفت دی د دې. او دغه 6 توري چې موږ تاسې وکړه د دې صفت دا دی چې دوی د اظهار توري دي، دوی د نون سره نه موښلي، او بل څنګه درته ووایم د دوی صفت ښکاره کول اظهار کول دي. بیا به انشاءالله تعالی چې موږ دغه ځای ته راسو بیا به سره تشریح کړو. زموږ تاسې سبق دغونه و، یو واره بیا زه درته وایم تاسې څو واره د ځان سره وایست انشاءالله تعالی. دغه په درانه 2 ګروپه موږ جلا کړي وای چې یو درانه توري دي او یو د ستوني توري دي. دا په ګروپ کې بیا درڅه پوښتو انشاءالله تعالی ځان ورته اماده کړي. یو واره زه بیا درته وایم انشاءالله. الف الف نه دی، د همزه نه کشیږي. الف 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 با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها همزه یا 2 رقم کښل کېږي فقط، مګر توري یو توري دی په قرآن کریم کې. اوس چې موږ تاسې مخکې چې تجوید مو نه و زده، مخکې چې موږ تاسې ویله هغه توري مو داسې هم ویله، دا به پر دې باندې به مو یوه راسو. دغه موږ تاسې الف بلئ، اوس الف به نه بولو، موږ وایو الف 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 نه دي، خوله به نه خلاصوئ. الف دا موږ ب بلله، اوس یې با بولو. دا مو ت بلله، اوس یې تا بولو. دا مو ګر سره دا مو س بلل، په سین مو ویله، مګر دا د خپل دا 4 غاښه دي مو د ژبې دننه، دا د ژبې پر سر باندې کښېږدئ، هوا په سره ایله کړئ. ف او دغه جیم موږ جم بلئ.
دغه ح او دغه ح موږ دواړه په یوه اواز بلل، مګر د هر یوه مخرج جلا دی، موږ یې جلا جلا باید وبولو. دا ح ده، دغه ح ده، ح ح. دا موږ ح بلل، دا مو خ بلل. دغسې که وبولي هم پروا نه لري، مګر موږ تاسې سبق تجوید ته رااړوو. دغه ح ده، دغه خ ده، دروند توری دي. دال، ذال. ذال هم لکه ثا باندې چې موږ د خپل څلور غاښه دننه د ژبې پر سر باندې ایږدو، دلته بیا کښېږدي. ذال، دا ثا ده، دا ذال دی. را، را موږ تاسې ری بلله، مګر هغه غلط دی په دې خاطر باندې چې دا را چې ده بعضې وخت درنه ویل کېږي، بعضې وخت باریکه ویل کېږي. دلته چې موږ تاسې وایو موږ یې درنه ادا کړو. را، را، را. خوله به د هوا څخه ډکو، د ژبې اخره به نرم تاله ته ورپورته کړو. دغه ذا ده، موږ تاسې ذی بلل. سین، شین. موږ سین و شین وایه یا هغسې لنډه نه راګرځو، په دې خاطر باندې چې دوی دلته په خپل ځان کې مد لازم بولي. مد لازم که تاسې نه پېژنئ، انشاءالله تعالی په راتلونکو درسو کې وایو. په دغه رقم صاد، ضاد. دا هم په خپل منځ کې دغه الف مده پر سر باندې مد لازم دی، دا باید کش سي، شپږ حرکته کش سي. مګر موږ تاسې دا سوات بلي، دا مو غدات بلي. اوس نو دغه غدات اکثره خلک یې د زی په اواز وایي، اکثره خلک یې د غین په اواز وایي، اکثره خلک یې د ظا په اواز وایي، یا د ضا دی، د ژبې په اړخ کې ویل کېږي او دروند توری دی. دا موږ سوات نه بولو، دا صاد. موږ تاسې داسې زده کړي وو سوات، سوات، یا دا سوات نه دی، دا صاد، صاد. دا طا ده، دغه ته موږ توا ویل، توا. ګر سره مو په تی باندې ویل، داسې مو ویل. وبخښئ. دغه دا موږ تاسې ګر سره داسې بلل، توا، توا. الف مو د ځان اچوي، توا نه ده، ده طا، طا. او دا مو زوا بلل، ګر سره مو په زی ویل، داسې مو ویل، زوا. دا زوا نه ده. که چیرې په الف په باندې ونه په زی باندې ونه وایو، بیا هم موږ تاسې داسې ویل چې دا زوا ده، زوا، زوا. نو دا زوا نه ده، دا ظا ده، ظا، ظا. د خپل د څلور سره غاښه به د ژبې پر سر باندې کښېږدئ او دا ظا، ظا، ظا. د الف چې موږ ورسره وایو دا هم دروند ادا کېږي. اوس رابسو موږ تاسې انشاءالله تعالی و عین ته. عین زموږ خلک یې اکثره په عین وایي، په همزه یې وایي. دا موږ تاسې ډېر پرکټیس وکړو او تاسې که وګورئ دلته د مد علامه ده، دا اصلي داسې ویل کېږي عین، غین. په اخر کې نون دی، پر نون اواز ختموو. دا دروند توری دی، دروند یې ادا کوو. دغه پا نه ده، پر وچو شونډانو باندې دواړو شونډانې نه وایي، دا د لوړو څلورو غاښو څوکې به د لاندې شونډې باندې کښېږدي، هوا به پسې راپورې وي. فا، فا، قاف. دا مد علامه ویني، دا د غو نه کشېږي، دا اصلي دا مد لازم دی. قاف، کاف، لام. په اخر کې میم دی چې موږ توري په توري نوشته کړو. میم، دغه موږ میم بلي، داسې لاندې نه راګرځو. میم. دا موږ نون بلي یا نون. دغه موږ واو بلي، مګر دا واو، واو. ها، دا موږ تاسې اسانه ده، په دې خاطر باندې چې دغه حاله موږ تاسې په ها ویل. همزه، همزه. دا همزه دی، که چیرې یا به یا ته رسم، یا، یا. دا موږ تاسې ته اسانه ده. اوس نو یو بل شي ته زه ستاسې توجه را اړوم. دغه همزه که دغه الف ته موږ زور، زیر، پیش، ورغندی ورکو، د دې ته مو همزه جوړیږي.
په دا خاطر موږ درته وایي چې الف او حمزه که موږ تاسې دا دواړه پر یوه خانه باندې حساب کړو نو بیا موږ تاسې ته 28 توري کېږي. بیا یې درته وایم که خالي و الف دی او که زورو زیرو پیش و ورغندی درلودی دا حمزه دی. حمزه دغسې موښل کېږي. حمزه هم یو توری دی په قرآن کریم کې. اکثره وخت داسې د عین د سر په شکل کاږي زور و زیر و پیش و ورغندی کول لري او اکثره وخت دغه د الف په شکل کاږي زور زیر پیش او ورغندی لري. نو دا دې چې زور و زیر و پیش و ورغندی ودرلودي دا الف نسو نور دا حمزه سو. الف همیشه خالی. زه به دا ځینې پاکمه. اوس که تاسې وګورئ دغه حمزه دی او دا الف دی. حمزه همزه الف همزه الف همزه الف. حمزه په دوه شکله کښل کېږي. یو حمزه دی یو اواز دی مګر په دوه شکله کښل کېږي لکه دلته چې یا تاسې ولیده چې په دوه شکله کښل شوی وه. الله سبحانه وتعالى دې تاسو ته اسانه کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.